کله چې عیسی بیا د دریاب بلې غاړې ته په کشتۍ کې پورې وتلو نو یوه لویه ګڼتې را چاپېره شوه او هغه لا د دریاب په غاړه و. نو د عبادتخانې یو مشر چې یایر نوم یې و راغلو او کله چې هغه ولیدو نو هغه ته په خپو پرېوته او منت زاري یې ورته وکړه چې زما وړه لور مرګي حال ده، ما سره لاړ شه او خپل لاس پې کېږده نو هغه به روغ او ژوندی شي. عیسی د هغه سره لاړه او دومره لویه ګڼه وه چې هغه یې په منځ کې راګیر کړی و. په هغې کې یوه ښځه وه چې د 12 کالو راسې وینه بهېدله. هغې د ډېرو ډاکټرانو د علاج په وجه زیات تکلیف برداشت کو او خپل ټول مال یې په ځانو لګولو خو هېڅ فرق یې ونه شو او تکلیف یې لا نور هم سیوا شو. هغې د عیسی په هکله اورېدلي وو نو هغه د شا د طرفه په ګڼه کې راغله او د هغه چغېلی لاس ورړه ځکه چې هغې په زړه کې دا ویل که زه یې صرف چغې له لاس هم ورړم نو جوړه به شم. خو په هم هغه ساعت د ښځې وینه بنده شوه او په ځان پوه شوه چې د عذاب نه خلاصه شوه. په هغه ساعت عیسی په ځان پوه شو چې د هغه نه یو طاقت را بهر شو. عیسی په ګڼه کې مخ راواړولو او تپوس یې وکړو چې زما چغې له چا لاس واوړه. د هغه مریدانو هغه ته وویل ته دا ګڼه په خپله وینې چې ستا طرف ته زور کوي او بیا هم دا تپوس کې چې دا چا ماله لاس راوړه. خو هغه ګیر چاپېره وکتل چې دا څوک و. خو ښځه چې په ځان پوه شوه چې په هغې څه شوي دي نو د یرې نه په رپېدو شوه. د هغه په وړاندې په ګوډو شوه او ټول حقیقت یې ورته وویلو. هغه هغې ته وفرمایل چې زما لورې ستا ایمان ته روغه کړې، په خیر لاړه شه او د دې تکلیف نه روغه شه. هغه لا دا خبرې کولې چې د عبادتخانې د مشر د کوره څخه خلک راغلل چې خبر ورکړي چې ستا لور مړه شوه، استاد له تکلیف څه له ورکې. خو عیسی چې دا خبره واورېده نو د عبادتخانې مشر ته وفرمایل چې یریږه مه، صرف ایمان وساته. هغه بغیر د پطرس، یعقوب او د یعقوب د رور یوحنا نه بل څوک ځان سره بونه تلل. کله چې هغې د عبادتخانې د مشر کور ته ورغلل هلته هغه لویه ګڼه د خلکو جړه او انګولا ولیدله چې په چغو یې جړل. کله چې عیسی ننوتلو هغې ته وفرمایل ولې تاسو جړه انګولا ویر کوئ؟ جینۍ مړه نه ده، هغه خو اوده ده. خو هغې ورپورې وخاندل. بیا هغه ټول خلک بار کړل او هغه د جینۍ مور، پلار او خپل ملګري د ځان سره کړل او هلته ورغلل چېرته چې جینۍ پرته وه. بیا هغه د لاسه ونیوله او هغې ته وفرمایل تلیتا قومي چې مطلب یې دا دی پاسه زما بچی. جینۍ سمدستي پاسېدله او روانه شوه. هغه د 12 کالو وه. په دې هغې ټول اریان دریان شول. هغه هغې ته په سخته وفرمایل چې ګوره په دې څوک خبر نشي او هغې ته یې وفرمایل چې هغې له څه ورکړې چې ویې خوري.